د یو فقیر او ټکسیوان خوندوره کیسه. یو ټکسیوان کیسه کوي او وایي یو ورځ یو فقیر راته اشاره وکړه او ویې ویل د سړک اخري سر ته مې ورسوه. ما ورته وویل سمه ده. کله چې مې هلته ورسوه نو یو درهم یې راته ونیو او راته ویې ویل باور وکړه له دې پرته نور هېڅ هم نه لرم. ما هم واخیستې او هېڅ مې ونه ویل. کله چې فقیر له موټر څخه کوز شو سمدستي یې اولادونو ورپسې منډه کړه او ویې ویل بابا ډوډۍ دې راوړه. فقیر ورته عذر وکړ او ماشومانو ته یې ډاډ ورکاوه. زه پوه شوم چې بېوزله دي او پیسې نه لري چې ډوډۍ راوړي. ټکسیوان وایي زه لاړم او 5 ډوډۍ مې ورته راوړې چې قیمت یې یوازې 15 لیرې کېدل او هغوی ته مې ورکړې، خو بچیانو یې داسې وخوړې لکه څو ورځې چې ډوډۍ نه وي خوړلې او د سترګو په رپ کې یې خلاصه کړه. ټکسیوان وایي زه لاړم او په ښار کې مې کار پیل کړ. په دې وخت کې 2 سیلانیان راغلل او یو لړن ځای ته د تګ لپاره یې راته وویل. زه ورسره لاړم. 2500 لیرې یې راکړې چې هغه لاره یوازې د 5 درهمو په اندازه وه. له دوی څخه یو څه وخت وروسته 2 نور سیلانیان راغلل او 200 ډالر یې راکړل چې تقریبا 10,000 لیرې کېدلې. ټکسیوان زیاته کړه او ویې ویل ما ډېرې میوې او خوراکي توکي واخیستل او هغه بېوزلې کورنۍ ته مې وروړل او ورته ومې ویل دا هغه څه دي چې ستاسو له برکته الله تعالی ماته راکړل، ځکه نو زه هم پر تاسو کوم احسان نه کوم، بلکې الله تعالی ماته پر تاسو د خپلې کړې صدقې 10 چنده بدله راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي کله چې یتیم په ژړا شي د الله تعالی عرش وښورېږي. الله تعالی ملایکو ته وفرمایي دا یتیم چې پلار یې تر خاورو لاندې دی چا وژړاوه؟ ملایکې ووایي یا الله تاسو ښه پوهیږئ. الله تعالی بیا ورته وفرمایي ای ملایکو تاسو ګواه اوسئ څوک چې د دې یتیم ژړا خاموشه کړي او څوک چې زړه خوشحاله کړي زه به د قیامت په ورځ هغه کس خوشحاله کړم.